बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته داس د کومه چې موږ په انګلیش کې د یو کس نه مختلف قسمه پوښتنې څنګه کولې شو یعنی کوم ته یو څه ضرورت راشي موږ یو کس موږ له انګلیسي نه راځي او موږ د یو کس نه په انګلیش کې تاسو کول غواړو نو دا به موږ څنګه کوو دا ټول ارڅه په نننی کلاس کې د کوم کلاس تر پایه پوری ګورئ او په چینل باندې نو یې نو چینل هم سبسکرایب کړئ راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنۍ جمله موږ سره سره how long it will take څومره وخت بلګي کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې په دې سیس کې به څومره وخت لګي نو په انګلیش کې به ورته وي how long it will take how is she هغه څنګه ده کوم موږ چرته د یو کس نه د یو بل کس په باره کې تاسو کو هغه جینۍ نو بیا به موږ she استعمالو او کو هلکی نو هغه لپاره به موږ he استعمالو نو موږ ورته په انګلیش کې وی how is she او کو هلکی نو بیا به موږ وی how is he how much this cost د دې نرخ څومره دی یعنی کوم موږ چرته یو دکان ته ورشو موږ د یو کس نه تاسو کو په انګلیش کې چې د دې سیس قیمت څومره دی یا نرخ څومره دی نو په انګلیش کې به ورته وی how much this cost how will you go home تبا کور ته څنګه ځي یعنی کوم موږ سره یو کس راسي او موږ ورته وی چې لکه تبا کور ته څنګه ځي نو په انګلیش کې به ورته وی how will you go home how old are you ستا څومره عمر دی یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه په انګلیش کې تاسو کو چې ستا عمر څومره دی نو په انګلیش کې به ورته وی how old are you what are you doing tonight تنن شپه څه کوي کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې لکه ته نن شپه څه کوي نو په انګلیش کې به ورته وی what are you doing tonight why is he always angry هغه ولی اومدسي پقاري کوم موږ چرته د یو کس نه د یو بل کس په باره کې تاسو کوو چې لکه دا بل کس ولی اومدسي پقاري نو په انګلیش کې به ورته وی why is he always angry can we buy some fruit آیا مونږ لږه میوه اخیستی شو که مونږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا مونږ لږه میوه اخیستی شو نو په انګلیش کې به وایي can we buy some fruit buy چې کومه دی دا اخیستلو ته وایي what is the news څه خبر دی یعنی که مونږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې څه حالات دي یا څه خبر دی نو په انګلیش کې به ورته وایي what is the news what is this دا څه دي کوئی موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې دا چی شی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي what is this where is the baby ماشوم چرته دی که موږ چرته د یو کس نه تپوس کوو چې هلکه هغه ماشوم کم ځای کې دی یا چرته دی نو په انګلیش کې به ورته وایي where is the baby بیبي چې کومه دی دا موږ ماشوم ته ویلی شو وړوکي ماشوم ته where is the butcher shop د قصاب دکان چرته دی یعنی موږ کو چرته په بهر ملکی او موږ د یو کس نه په انګلیش کې چرته تاسو کو چې لکه د قصاب دکان په کوم ځای کې دی نو په انګلیش کې به ورته وي where is the butcher shop do you recognize امجد آیا ته امجد پیژنې کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته امجد پیژنې نو په انګلیش کې به ورته وي do you recognize امجد بیا ورته موږ په انګلیش کې خو داسې هم ویلی شو که موږ چېرته د کس نه تپوس کوو چې آیا ته امجد پیژنې نو په انګلیش کې ورته موږ دوه قسمه ویلی شو داسې هم ورته ویلی شو do you know امجد where are my shoes زما بوټان کوم ځای کې دي که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه هغه زما بوټان چېرته دي نو په انګلیش کې به ورته وایي where are my shoes how are you doing ته څنګه یې که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي how are you doing can I go home early آیا زه په وخت کور ته تلی شم که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو موږ چېرته په کمپنۍ کې کار کوو یا په یو ځای کې کار کوو او موږ ورته وایي چې زه نن کور ته په وخت باندې تلی شم نو په انګلیش کې به ورته وایي can I go home early are we going for shopping today آیا مونږ نن اغیستلو لپاره ځو که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا نن موږ د هر څه اغیستلو دپاره ځو نو موږ ورته په انګلیش کې وایي are we going for shopping today
شاپینګ چې کومه دی دا د کپړو وغیره اخیستلو لپاره موږ په انګلیش کې استعمالو. Can you tell me what the time is؟ آیا ته موږ ته ویلی شي چې څه وخت دی شو؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته موږ ته لږ ویلی شي چې اوس څه وخت شو یا څه وخت دی، نو په انګلیش کې به ورته وي Can you tell me what the time is؟ How are you؟ ته څنګه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته اوس څنګه یې، نو په انګلیش کې به ورته وي How are you now؟ ملګرو که چېرته تاسو هم دا کلاس کتلی نو د کور ماشومانو سره هم دا کلاسونه یو ځای ضرور ګورئ، ځکه چې که هغه اوس نه داسې انګلیسي زده کړي نو بیا به هغو ته پر روان وخت کې په انګلیسي ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو زموږ کلاس پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې مال اجازت راکئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.